په کوهاټ کې د ښکلي او کوچنۍ ماشومې حریم فاطمه اصلي قاتلین ونیول شول. آیا په سی سی ټي وي فوټیج کې راغلي ښځه رښتیا هم ښځه ده او که یا هم سړی دی او برقه یې اچولې ده؟ د دې مکمل تفصیل ښکاره شو چې په همدې ویډیو کې به یې درته بیان کړم. همدارنګه د پولیسو لخوا نیول شوي کسان څوک دي او آیا رښتیا هم د حریم فاطمه قاتلین دي او که نه؟ په دې اړه راسره بشپړ تفصیل په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او ویډیو به هم تر پایه راسره وګورئ. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې په پښتونخوا کې اوس مهال قتلونه په بیخي زیات ډول سره روان دي او هره ورځ موږ او تاسو په سوشل میډیا کې خبرېږو چې قتلونه کیږي، خو بدبختي دا ده چې قاتلینو ته د پانسي سزا نه ورکول کیږي. عدالت سمه پریکړه نه کوي، پولیس قاتل ونیسي خو په عدالت کې بیرته خوشی شي چې له دې وجې همدا قتلونه زیات شوي دي. اوس مهال تاسو ته معلومات شته چې څو ورځې مخکې په کوهاټ کې د حریم فاطمه په نوم سره یوه ښکلې ماشومه په بېدردۍ سره قتل شوې وه چې د هغې وروسته بیا د هغې سی سی ټي وي فوټیج راغلل او دغه سی سی ټي وي فوټیج کې ښکاري چې په 24 د مارچ تقریبا 3 بجې یوه سپینه برقفوشه ښځه حریم فاطمه په لاس نیولې ده او هغې ته یې څه اخیستې هم دي او روانه کړې ده. او بیا په همدې ویډیو کې دا هم ښکاري چې د 4 بجو په شاوخوا کې حریم فاطمې څخه وروسته د ښځه واپس را روانه ده او بیا حریم فاطمه نشته ورسره، خو ښځه ډیره په ګړندیو قدمونو روانه ده. ډیرو خلکو دا ګمان کولو چې دغه به ښځه نه وي او دا به نر وي خو برقه به یې اچولې وي، خو اوس پولیس وایي چې نیول شوې ښځه رښتیا هم ښځه ده او همغه ښځه یې نیولې ده چې دوی کوم ښځه نیولې ده، یعنی دوی همدا وایي چې همدغه ښځه مو نیولې ده. او دوی اوس وایي وزیر اطلاعات کمران بنګش همدا خبر تایید کړ او ویې ویل چې اوس موږ دا تحقیق کوو چې دغه ښځې کوچنۍ ماشومه حریم فاطمه چیرته بیولې وه او چا قتل کړې ده. همدارنګه له بل پلوه بیا د کوهاټ مشرانو ویلي دي دوی خپلو منځونو کې مشوره کړې ده چې که په 3 ورځو کې پولیسو ټول حقیقت معلوم نه کړ، اصل قاتل یې ونه نیولو، نو دوی به بیا احتجاجونه وکړي. اوس مهال پولیسو تر 400 پورې کسان چې په دې باندې مشکوک دي چې کیدای شي په دې کې دوی قاتل موجود وي دا نیولي دي، چې په دې کې د حریم فاطمه نږدې خپلوان هم شامل دي او دا لیبارټرۍ ته بیول شوي دي. هلته به له ټولو څخه ټیسټونه کیږي، کوم کس که چیرته په دې قتل کې لاس ولري نو هغه به بیا د پولیسو لخوا دایمي ډول سره نیول کیږي او عدالت ته به وړاندې کیږي. خو اوسني وخت کې موږ هیڅ تمه نه لرو له عدالت څخه چې آیا دوی به ښه فیصله وکړي او که نه، ځکه چې هره ورځ موږ او تاسو خبرېږو چې په پښتونخوا کې قتلونه کیږي خو عدالت بیا ښه پریکړه نه کوي، پولیس خواري وکړي هغه پیدا شي خو عدالت یې بیرته آزاد کړي. دوستانو تاسو هم راسره په دې اړه خپل نظر شریک کړئ چې باید پولیس دا ځل څه ډول فیصله وکړي او عدالت څه وکړي. د ویډیو لیدلو مو مننه، ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ.